سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو سنبال اوسئ. نن تاسو ته ښیم څنګه کولی شئ په بینانس کې اکاونټ جوړ کړئ. په افغانستان کې بانکونه دغسې اجازه نه ورکوي. تاسو که چېرته غوره ملګري لرئ نو هغه سره یو ځای د ده شي تجارت شروع کولی شئ او ګټه ترې اخیستی شئ او د ژوند اړخ مو پکې بدلوی شئ، خو داسې ملګري چې تاسې پې د ځان غوندې حساب کوئ. راځو دلته موږ ته دغه صفحه که تلیفون کې هم ښکاري همدغسې ښکاري او که چېرته کمپیوټر کې هم یوز کوئ همداسې راځي. راجسټر ته راځو. په راجسټر کې دلته تر ټولو دوه انتخابه موږ لرو. لومړی انتخاب د ایمیل دی، دویم د موبایل دی. اکاونټ خپل دلته ورکوئ او دلته پاسورډ ورکوئ. ریفرل آی ډي چې ده دا اپشنل ده، یعنې تاسې انتخاب حق لرئ یا که ورکوئ که نه ورکوئ. مثلا دلته زه وهم پاسورډ باید داسې اوسي چې یو حرف یې غټ اوسي، لکه قوي پاسورډ اوسي، او داسې پاسورډ نه اوسي چې په اسانه خلکو ته یاد اوسي. پکې درې څیزونه ضروري دي چې هغه وړوکي او لوی حروف دي، خاص علامې دي چې د آټ علامه ده، د ډالرو علامه ده، د پایې علامه ده، او ورسره نمبر ده چې تاسې باید ورکئ. هغه نه وروسته تاسې راشئ راجسټر ته. دلته تاسو دا اپشن راځي، دا به کلیک کئ. دلته چې خلاص شي ستاسې ایمیل ادرس ته یو کوډ راځي. تاسې هغه ایمیل ادرس وګورو چې کوډ پکې چېرته دی. دا زموږ ستاسو اکاونټ جوړ شو. دلته اکاونټ جوړ شو. له ده وروسته څه کول پکار دي؟ له ده وروسته راځو دلته په دې ایمیل ادرس خپل کلیک کوو، دلته داخلیږو. دلته موږ ته دوه ویریفیکیشن کوډونه راځي. په دې باندې تاسو کولی شئ چې کله چې کرپټو اخلئ خرڅوئ هغه ویریفیکیشن کوډونه چې کوم راځي تاییدیه کوډونه هغه دلته ځان ته جوړ کړئ. کولی شئ ګوګل هم جوړ کړئ، کولی شئ تلیفون هم جوړ کړئ. زم دا لرې کوم. دلته راځو د سیکیور یور اکاونټ ویت 2 فیکټر اتنټیکیشن. دلته دا دوه شیان دي. که دلته تاسو غواړئ جوړوی شئ، لکه تلیفون نمبر، دلته راشئ تلیفون نمبر کلیک کړئ، جوړې کړئ. چې هر هېواد کې هغې هېواد انتخاب کړئ او جوړې کړئ. مثلا موږ افغانستان انتخاب وکړو. افغانستان کې بدبختانه چې دا سیسټم کار نه کوي، بانکونه اجازه نه ورکوي. نو په دې دلیل باندې راځو د خپل آیډنټیفیکیشن ته. تر ټولو مهم څیز چې دی هغه موږ سره آیډنټیفیکیشن دی چې دا باید دلته تایید کړو بینانس لپاره. په لومړي ځای کې دلته پرسنل ډیټیلز دي. ویریفای ته راځو. دلته سټارټ اپ کوم هېواد کې چې هغه هېواد به انتخاب کړئ. مثلا فرانس چې هر ځای وي نو مشکل نشته دی، راځي. او ځینې هېوادونه کار نه کوي لکه افغانستان او دا. سټارټ کلیک کوو. دلته نیشنل آی ډي هغه کوم کیملیک نمبر چې تاسو لرئ د اسنادو هغه، دلته نوم او دلته لاست یعنې اخري نوم چې کوم یو دی، تخلص نوم چې کوم یو دی. خو یو څه مو په فکر کې وي چې دا باید په لوی حروفو باندې ډک کړئ او دقیقا څنګه چې په کیملیک اسنادو کې دي هغسې ډک کړئ. لاندې دلته ډیټ اف برث چې کوم یو دی، دلته تاسې داسې یو کار وکړئ چې د خپل پیدایښت نیټه ورکړئ. هغه نه وروسته د اوسېدو هغه ځای مو ورکړئ. تر ټولو مهم چې دی پوسټل کوډ په ګوګل کې سرچ کړئ چې مای پوسټل کوډ ډایرکټي درته راځي. سیټي کوم ښار کې چې اوسېږئ هغه ځای ورکړئ. دلته چې دا کله ډک کړئ کنټینیوز راځي. کنټینیوز نه وروسته بیا دوه اپشن نور راځي چې هغه د کیملیک شاومخ عکس اخیستل دي او ستاسې یو عکس اخیستل دي، نور څه نشته. هغه نه وروسته تاسې وریفای کېږئ او مخکې ځئ، اکاونټ مو جوړېږي. دا لنډ د جوړېدو طریقه یې.